بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، رفیع الله میری متا سره دی پنتون لخوانه نن به تاسو ته د ګرافیک ډیزاین چې کوم اولنې قانون چې عبارت له کنټراست څخه دی دغه درس وړاندې کوم. په ګرافیک ډیزاین کې کنټراست فرق ته ویل کیږي دوستانو، یعنی د ګرافیک عناصرو ترمنځ فرق په یو کمپوزیشن کې، په یو پروجیکټ کې، مثال په یو پوسټر کې، مثال په یو بینر کې دیتا کنټراست ویل کیږي. چې دغه کنټراست چې د دوستانو زموږ ډیزاین ته یونیک یا بیساره ډیزاین ورکوي یا ښایسته کوي. کنټراست چې د ګرافیک عناصرو په اساس باندې کیږي، مثلا د شیپ په اساس باندې کېدلی شي دوستانو، د رنګ په اساس باندې کېدلی شي، د رنګ د ویلیو په اساس باندې کېدلی شي چې دغه ویلیو عبارت له لایټ او ډارک څخه دی. کچرته په خپل ګرافیکي کارونه کې، په خپل پروجیکټونو کې موږ د کنټراست څخه استفاده وکړو، نو واقعا چې زموږ ډیزاین چې د پروفیشنل ډیزاینر دی. دلته مې تاسو ته یو څو مثالونه راغلي دوستانو د کنټراست، تاسو ته ښیم چې کنټراست څه دی او چرته موږ ته په کار راځي. اول له دغه مثال د دوستانو کچرته دغه مثال د تاسو زیر شي، دلته چې د کنټراست چې د بیسان یا د سایز په اساس باندې شوی چې دلته تاسو ته هم د تن فرق کوي. کچرته تاسو دغه ډیزاین ته زیر شي دوستانو، دغه شیپونو څخه استفاده شوی، لکه د دې په منځ کې چې دغه وړه شیپ دی دوستانو، دغه یو کنټراست پیدا کړي. کچرته تاسو راسن زیر شي دغه ډیزاین ته تاسو سترګه په دغه څه باندې لګیږي، په دغه وړه شیپ باندې لګیږي، یعنی عمدتاً یعنی تاسو ته فرق کوي. او کچرته بل دغه مثال ته وګورئ دوستانو، دلته هم چنان د شیپونو څخه استفاده شوی، لیکن د دې په منځ کې چې کوم شیپ تر استفاده شوی، دغه شیپ چې د سایز نسبت دغه شیپونو نه غټ دی. چې دغه ډیزاین کې کچرته تاسو دغه ډیزاین ته زیر شي دوستانو، تاسو ته عمده فرق چې کوم یو دی د سایز په اساس باندې ښودل شوی. او اوس راځو دغه مثال ته دوستانو، چې دغه مثال د تاسو زیر شي، دلته کنټراست چې دی بیسان شیپ باندې دی، یعنی بیسان شکل باندې دی. کچرته تاسو دغه ډیزاین ته زیر شي، دغه شیپونه چې دي تقریبا تر دې ځای پورې ټول یو شیپ دی، لیکن کچرته تاسو دغه ډیزاین ته په اول ځل باندې وګورئ دوستانو، ستاسو سترګه چې دی په دغه دایره شکل باندې لګیږي، یعنی په دې ډیزاین کې چې دی دوستانو کنټراست چې دی بیسان شیپ دی. دغه شیپ چې دی ټول شیپونو نه یا ټول شکلونو نه فرق کوي او ستاسو سترګه چې کوم دی په دغه شیپ باندې رسن لګیږي. دې نه پس دغه مثال ته راځو. په دغه مثال کې تاسو ته د ټایپ فیس یا د فونټ په اساس باندې کنټراست یا فرق تاسو ته ښودلی شوی. که چېرته تاسو وګورئ د دې ترمنځ او د دې ترمنځ په فونټ په اساس باندې فرق دی دوستانو. که چېرته تاسو هم دغه ډیزاین ته وګورئ، په دغه فونټ باندې تاسو راسن سترګه لګیږي او تاسو راسن دغه ټیکس لولئ. دلته په دې مثال کې چې تاسو وګورئ دوستانو، دغه څه چې دی بیسان کلر باندې شوی، مثال بیسان رنګ باندې شوی، چې تاسو ته په دغه ډیزاین کې د شیپونو د رنګ په اساس باندې تاسو ته کنټراست ښودلی شوی یا فرق ښودلی شوی. که چېرته تاسو راسن دغه ډیزاین ته وګورئ، ستاسو سترګه چې دی په دغه سور کلر باندې یا سور رنګ باندې راجلبوي یا لګیږي. د دې مثال نه پس لاندې راځو دغه مثال ته دوستانو، تاسو ته مې راغستی چې دغه کنټراست چې دی د دې فرق دومره خاص کنټراست لکه نظر کې نه دی نیولی. نو که چېرته تاسو دغه څه ته زیر شي، دغه ټکس ته زیر شي دوستانو، دغه ټکس چې دی یا دغه خط ډېر په سختۍ سره لوستل کیږي او داسې خاص نمایش یا ډیزاین هم نه ښکاري موږ ته. که چېرته راشم دغه مثال ته، دلته ما کنټراست باندې لږ کار کړی، مثال کنټراست مې ورته لږ پورته کړی دوستانو. دغه کلر چې کوم دغه ډیزاین کې چې تور خط نه یا تقریبا د فولادي رنګ څخه استفاده شوی، لیکن د دې رنګ ته ما تغییر ورکړی، سپین رنګ کړی مې دی. تقریبا نسبت دغه پخوانی ډیزاین ته یا مثال ته دغه چې دی د دې کنټراست پورته ده. چې تاسو که چېرته د فتن وګورئ دغه مثال ته، تاسو دغه خطونه ډېر په اسانۍ سره لوستلی شي او د بیکګراوند او چې کوم ټکس دی دغه فرق تاسو ته په سترګو کې ډېر په اسانۍ سره ښکاري. بل مثال که چېرته وګورئ دوستانو، دغه مثال دی چې دلته هم په کنټراست څخه دی استفاده کړی. د دې کنټراست هم چې دی دوستانو تقریبا پورته ده، لیکن دغه کلر کمبینیشن چې دی، مثال دغه رنګ چې دغه رنګ نه چې دی استفاده کړی، تقریبا بیکګراوند او د ټکس د بیکګراوند چې کوم ټکس دی دغه تقریبا سترګو باندې ښه نه لګیږي. که چېرته راشو مثال دغه ډیزاین موږ ولولو، مثال ډېر په سختۍ سره موږ کولی شو چې دغه ټکس موږ ولولو. که چېرته هم دغه مثال موږ راشو د دې کنټراست لږ پورته کو نورم، نو دلته تاسو وګورئ همدغه ډیزاین د بیکګراوند تقریبا آبي دی، دغه بیکګراوند ما آبي همداسې پرېښی دی، لیکن فونټ مې لږ تغییر ورکړی، لږ سایز مې ورته زیات کړی او رنګ ته مې ورته تغییر ورکړی. نو که چېرته تاسو د دې ډیزاین او د ډیزاین فرق وګورئ، دغه ډیزاین ډېر ښایسته هم ښکاري دوستانو، کنټراست هم تقریبا پورته شوی دی او بل چې دی لوک یا ډیزاین هم ښایسته ښکاري.
نه پس چې د دوستانو ډیزاین چې دی دا هم د دې کنټراست چې دی بیس ان شیپ دی. مثال دغه شیپونه دا استفاده کړي دغه شیپ تقریبا بار سره ورته دي لیکن دغه شیپ چې ګوري دغه شیپ نسبت دې شیپ ته فرق کوي. کچته تاسو دغه ډیزاین تر اسانه ګورئ تاسو سره دغه په دغه کس باندې راسن لګيږي. یو بل مثال می هم تاسو تراغسته کچته تاسو ګورئ دغه کنټراست چې دی دوستانو د شیپ څخه د مثال بیس ان ټیکس باندې دا کنټراست ور باندې اپلای کړي بیس ان کلر چې دی دوستانو دا ور باندې اپلای کړي بیس ان سپیس ور باندې اپلای کړي. کچته دغه ډیزاین ته هم تاسو زیر شي دوستانو یو خسته ډیزاین د تاسو سره راسن په دغه تور ډیزاین یا پټ ډیزاین باندې لګيږي یعنی راسن تاسو دغه خط لولئ. بیا راځو اخرنی مثال د کچرته تاسو دغه پوسټر ته زیر شي د دې پوسټر چې د کنټراست یا فرق د رنگ د ویلیو په اساس باندې شوی دوستانو دغه شاته چې کوم رنگ دی دوستانو دغه تقریبا ډارک یا تور رنگ ځان تخپل کړي لیکن د دې د پاسه چې کوم شیپ نه دی استفاده کړي کوم رنگ نه چې استفاده کړي زیړ رنگ نه استفاده شوی دغه ډیزاین ته ورسته سترګو په دغه رنگ باندې لګیږي چې یو هاي کنټراست یا پورته کنټراست نه استفاده شوی. دوستانو دا د ګرافیک ډیزاین اولنې قانون چې برتله کنټراست څخه تاسو ته مې وړاندې کړل. د نورو ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ او د بیل بټن کې کېږئ. تر بیا مو په خدای سپارم ښه وخت لرئ. الله پامان.